د زندګۍ په عذابونو سترګې مه پټوه، په خپلو کړو ګناهونو سترګې مه پټوه. ساقي چې څکلي دي دي خدای ته ښه ډاډه ودرېږه، په ګیلاسونو په جامونو سترګې مه پټوه. د زمانې د فرعونیانو مخ ته کلک ودرېږه، ملا په بعضو آیاتونو سترګې مه پټوه. د زمانې د فرعونیانو مخ ته کلک ودرېږه، ملا په بعضو آیاتونو سترګې مه پټوه. د مظلومانو په عزت باندې پرده واچوه، د ظالمانو په ظلمونو سترګې مه پټوه. اوس ملامت صداقت خلاصېدن دې نشته، لکه ماشوم دې په کارونو سترګې مه پټوه. جانانه دغسې کیسې دي، ته خبرې که نه، د زړه کې م ځای پر ځای لمبې دي. ته خبرې که نه، دا اوس چې خاندو هسې ځان ته تسلي ورکوو، که نه په خوله م دومره ګیلې دي. ته خبرې که نه، په دغه ایښو تابوتو کې روغ جسد نشته ده، ځینو کې لاس ځینو کې خپې دي. ته خبرې که نه، تاسو د امن ښار کې شپې د امن تېرې کړلې، زمونږ ښار کې دغه رقم شپې دي. ته خبرې که نه، ویلې پام شه صداقته چې خوله وازه نه کې، دلته هر چا سره ټاپې دي. ته خبرې که نه، په باور او په یقین به روانېږم، که مې ستړی هم کاروان او هم ساروان دی، چې قسمت څه رارسوي هغه به کېږي. زه به خپل همت کوم، خدای مهربان دی. توجه نم نړۍ مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کېږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 0 6 48 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.